د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت. هیله ده چې ټول وروغ جوړ یې. د شپې داستان د خپرونو په لړ کې درته دا ځل د محمد جان یار هوسۍ ناول وړاندې کوو. هیله من یو د دې ناول ټولې برخې را سره په خورا مینه او حوصله مندۍ واورئ. د کوټې کړکۍ او دروازه بیخي ډنګ دیوال پرته وه. د لمر وړانګې په کړکۍ کې راننوتلې وې. هوا دومره پاکه وه چې زرګره هم د لمر په وړانګو کې نه لیدل کېده. ځان مې کړکۍ ته ښه نږدې کړ. د سیند شور او ځواک مې تر غوږو راورسېد. په سر مې له کړکۍ نه ښه بهر کړ. لاندې سیند په مستۍ بهېده. یخې یخې څپې له سینده راجګېدلې. د سیند په غاړه د ونو څانګې سیند کې ډوبې شوې وې. په دغه اوړي کې د غرو په سرونو پوره واوره پرته وه. نو ځکه خو سیند په مستۍ کې و. اوبه خو یې دومره یخې وې چې هډو لاس پکې چا نه شو ښکته کولی. ما به له معمول سره سم له همدغې کړکۍ نه د شاتوت د زړې ونې په دوه خوښي خاښ کې د باجونکې ځالې ته پوره پام کو. د تورې باجونکې ځاله خو له کلونو کلونو په همدغې خاښ کې پرته وه. ما له ځالې نه سترګې نه وې اړولې چې باجونکه د ځالې تر څنګه په یوه ډکې ناسته وه. په خپله مښوکه کې یو ډکی نیولی و. غوښتل یې چې ډکی په خپله ځاله کې سم کړي. بله باجونګه ورته په یوه بله څانګه ناسته وه. شپېله یې وهله. دا ځاله د هغوی ډېره پخوانۍ مینه وه. رښتیا چې خپله ځاله خپله مینه او خپل کور څومره خوږ شی دی. په هر انسان باندې که حیوان دی او که پرنده دی خپل ټاټوبی پرې ګران دی. زه له کلي نه پخوا راوتلی وم. زیات وخت مې ښار کې تېرېده. یوازې به اخترونو کې کلي ته تلم. زموږ کلی ډېر لوی نه و خو د ښکلو منظرو په منځ کې پروت و. دو خواو ته یې جګ جګ غرونه ولاړ وو. دغه اسمانڅوکي غرونه په شنو ځنګلونو پټ وو. د څېړیو نښترونو د ګڼوالي له امله توره شپه یې جوړه کړې وه. اوړی ژمی په دغو غرونو واورې پرتې وې. ناوونه او خوړونه له رڼو او پاکو اوبو ډک بهېدل. په غرونو کې ځای ځای بانډې او کروندې هم شته. ډېری خلک پکې اوسېږي. د غرو لمنو کې لوی او واړه کلي پراته دي. خو دا کلي د سیند په غاړه پراته دي. کله چې په سیند کې سیلاب راشي ډېر کورونه او ځمکې له ځانه سره وړي. بس همدا غرونه او هواګانې دي چې د دې سیمې د کلیو خلک یې روغ رمټ ساتلی دي. زما ښه یاد شي چې د باندنیو هېوادونو ځینې سیلانیان زموږ کلي کې تېرېدل او نورو درو ته به تلل. د دې ځای په خلکو کې ښه راته درشه شته ده. په اخترونو او شرونو کې له یو بل سره ګرځي. هسې خو په ټول افغانستان کې همدا کلتور دی. خو په ځانګړې توګه د دې ځای په پښتنو کې ډېرې حجرې په ټنګ ټکور تودې دي. او بیا خو د ژمي په اوږدو شپو کې د کلي له حجرو نه د ټپو او یک هزار غږونه پورته کېږي. سره له دومره غریبۍ هم ټول لکه د ورونو په شان شپې ورځې تېروي. ادب، حیا، د کشر او مشر خپل ځای او درناوی پکې موجود دی. چالوال، ټګي برګي دا خلک نه پېژني. خو یو شی چې د دې خلکو ژوند یې تباه کړی دی هغه بېسوادي ده چې قصور او ګناه یې د تېرو رژیمونو په غاړه ده. سره له بېسوادۍ هم خلک په ادب ګډېږي. ته به وایې چې لوړې زده کړې کړي دي. ډېره موده پس کلي ته راغلی وم. په نورو کلیو کې هم وګرځېدم. په ټولو کلیو کې د خلکو ترمنځ سخت اتفاق او اتحاد موجود و. ټول لکه ورونه داسې اوسېدل. سره له دومره غریبۍ یو تر بله جارېدل. دا نه وه چې ته څوک یې او زه څوک یم. لکه د یوه کاله د خلکو غوندې ژوند کوو. ما ته هغه ژوند خوند راکاوه. یوه میاشت په رخصتۍ راغلی و. پوه نه شوم چې دا یوه میاشت څنګه زر تېره شوه. دې ښار ته چې راغلی یم دا څومره شپه ده چې هیڅ خوب نه راځي. زړه مې په کلي کې پاتې دی.
هغه شنه باغونه، د کلي چینارونه، په ډېرو ستلونو کې د کلي د خلکو ناسته پاسته، د چلمیانو لوخړې، د کلي د ټوکمارو ترمنځ ټوکې ټکالې، د پسرلي په موسم کې د شنو توتیانو آوازونه، د سپیرو تروړه، له پاسه د مستو زرکو چرچکې په شنو فصلونو کې ګرځېدل را ګرځېدل، ګودرونو ته د کلیو د نجونو کتارونه، هر ماښام په شنو ونو کې د مرغیو شور او آوازونه، د چم ګاونډ ګڼکونه، ودونه، اخترونه، ټالونه او سمنکونه. یو شی چې هیڅ مې له یاده نه وځي او هغه دا دی چې د هغه بر کلي تر څنګ چې په لوړ ګړنګ کجیران ناست وو او پاس به هوا کې د زاڼو کاږه واږه کتارونه تېرېدل، د ښکاریانو ساتل شویو زرکو به په پنجرو کې څنګه ښه او په زړه پورې چړچکې وهلې. کرار رانه د ښار مصروفیتونو د خپل کلي یادونه واخیستل. بوختیاوې مې زیاتې شوې، د کلي یادونه مې هیر شول، خو بیا هم سړی هر شی هیرولی شي، ولې د خپل کور او کلي د خاپوړو کوڅې نشي هیرولی. زموږ په کلي کې ایله بیله 3-4 تنه مامورین او تنخواخواره موجود وو. نورو ټولو په خپلو ځمکو کې له پخوا نه بزګري کوله. زه د معمول سره سم خپلې دندې ته تلم. د مامورینو تنخواګانې کمې وې، ټولو اقتصادي ستونزې درلودې، خو چا د هغه وخت د رژیم له ډاره څه نه شو ویلی. بیا هم هر چا ستونزو ته غاړه ایښې وه. چېرته په میاشت کې به هم کوم مامور غوښه ښوروا نه شوی خوړلی. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو د ژوند بېلابېلې طریقې وې. په هېواد کې د اقتصادي او اجتماعي پرمختیا خو هډو فکر چا سره نه و. یوازې په ګرد افغانستان کې ښه امنیت موجود و، هیڅ چا سره د سر و مال خطر نه و. بیگانه و، خو زموږ ملک ته کاږه واږه نه شوی کتلی. د خوښۍ او آرامۍ فضا خوره وه. د هر کلي په جومات کې به د جمعې تر لمانځه وروسته دعا کېده او ویل کېده به چې زموږ د پاچا تخت و بخت خدای برقرار لري. تاسو ته ښه معلومه ده چې هیڅ چا به د پاچا په هکله بده خبره نه کوله. د هر چا په ژبه دا ویل کېدل: الله دې زموږ د اسلام پاچا ته ډېر عمر ورکړي. دولتي مامورینو هم په ښکاره چې نه شو ویلی، ولې زړونه یې د وخت له ناخوالو نه په تنګ راغلي وو. مامور سهار به چې کله کلي ته راغی، موږ ته به یې د ښار کیسې کولې. ده ویل: نوی مامور شوی یم، د ورځپاڼې لپاره مې هره ورځ د خپرولو وړ مواد تیارول. تل مې د کار په ځای کې په خپل میز سر ټیټ کړی و، څه به مې لیکل. یوه ورځ د کار په خونه کې سخت مصروف وم چې د دفتر ملازم راغی. ویل: مامور صاحب، څوک دې غواړي؟ خوله مې له نسوارو ډکه وه. په لیکنه بوخت وم. سر مې راجه کړ چې وړاندې په دروازه کې یوې جینۍ راننوتله. ښکلې جینۍ په ښکلې درېشۍ کې را روانه وه. زر مې نسوار تو کړل. له میز نه ورپاڅېدم او د هغه مخې ته ورغلم چې نږدې راغله او سترګې مې پرې ولګېدې. ښایست او ښکلا یې هک پک پاتې کړی و. حیران شوم چې دا ښکلې او فیشني پیغله او سهار ته، زه د کلي سړی او دا د ښار ښاپېری. ما وی دا به څوک وي؟ مخامخ ور روان و. ویلې: مامور سهار تاسې یاست؟ ما وی: هو بیبي، زه یم، راځه مهرباني وکړه، راځه. هغې راته سترګو کې کتل. ویلې: مننه سهار صاحب، ښه شو چې دا ستا کارځای مې وموند. زه لا شکمن شوم. ما وی: لکه چې کومه جاسوسه یې درپسې کړې ده، خدای دې خیر پېښ کړي، کومه ګناه خطا رانه شوې نه وي. نور څه نه و، صرف ځینې لیکنې مې داسې کړې وې چې پر نظام د انتقاد بوی ترې پورته کېده، او هم مې په یوه نیمه لیکنه کې د وخت له ناخوالو نه سر ټکاوه. اگر چې ډېرو به د رژیم په خلاف ځینې مقالې او طنزیه لیکنې او اخبارونه خپرولې، خو په زړه کې مې ځیر څه تېرېدل. هغه زما د میز تر څنګ په څوکۍ کېناسته، د سترګو لاندې مې وڅارله. ما وی: که کومه خپلوانه او شناخته ده او که څنګه؟ د شوبې خدمتګار ته مې وویل: وهلکه چنارګله، دا پیسې واخله، چای راوړه، له دوکانه در سره شرپیره هم راوړه. زه خپل میز ته کېناستم. نجلۍ ته مې په احتیاط او ادب سره مخ ور واړو. ورته مې ویل: بخښنه غواړم، که ځان راته معرفي کړئ. هغه موسکی شوه.
سرې نرۍ شونډې بیرته کړې، تورې اوږدې سترګې راواړولې. ویې ویل زما نوم هوسۍ دی، د ادبیاتو د پوهنځۍ د 4م کال محصله یم. خپل اوربل یې په چپ خوا تاو راتاو کړ، سترګې مړې غوندې پورته واړولې. ویلې له پخوا نه راسره دا هیله وه چې له تاسې سره له نږدې نه وګورم. د ژوندون په مجله کې مې یوه ورځ ستاسې مقاله لوستلې وه، ټولو پرې ښې تبصرې کولې. ستا راډیوي داستانونه هر چا اورېدلي دي، ما هم د هرې جمعې په شپه ستا راډیوي داستانونه اورېدلي او تعقیب کړي مې دي. غوښتل مې چې یو ځل دې له نږدې نه وګورم. سهار صاحب، له ډېره وخته ستاسې راډیوي داستانونه د جمعې په شپه اورم. ستاسې لیکنې، لنډې کیسې او مقالې مې هم لوستې دي. څو وار مې له ځان سره پرېکړه کړې ده چې تاسې له نږدې نه ووینم. له ښه مرغه چې دا نن مې ستاسو سره د لیدو نصیب وشو. له ډېرو پوښتنو وروسته مې دلته پیدا کړې. ما وې هو ولا څه وکړو، وظیفه ده. سبا یې راځو، ټوله ورځ بس همدا کار دی. په دې میز مې سر ټیټ کړی وي، ان چې مازدیګر شي بیا کور ته روان شم. په دې وخت کې د شوبې خدمتګار چای راوړ. ما د چای پیاله ډکه کړه او د هغې مخې ته مې پر میز ورته کېښوده. د چای څښلو هیله مې ترې وکړه. ویلې مننه، او ما هم د چای پیاله ځان ته ډکه کړه. په زړه کې مې په دا لږه شېبه کې ډېر څه تېر شول. حیران خو په دې وم چې دا ښکلې نجلۍ او سهاره ته نسوار پک. بیا مې چې فکر وکاوه، ما وې خو خالي لیدو ته راغلې ده، نو څه زړه ښکته پورته کوي. بیا مې زړه لا لوی کړ او داسې پوښتنه مې ترې وکړه: بښنه غواړم، که تاسې ځان راته وپېژنئ او هم راته ووایئ چې اصلي مطلب دې څه دی؟ ویلې مخکې مې درته وویل چې زما نوم هوسۍ دی، د کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځۍ کې د 4م کال محصله یم. نور مې ترې د پوښتنې جرأت نه درلود، خو هغې وویل کور مې په وزیر اکبر خان مینه کې دی. اصلا د جنوبي یو، زموږ ټوله کورنۍ د جمعې په شپه خامخا ستاسې راډیوي داستانونه اوري. هغې د چای نه غړپ وکړو. زه ورته ښه په ځیر شوم. خدای راستي چې په غړۍ کې اوبه ښکارېدې. زه له وړکتوبه شرمنده وم، ښځو ته مې نه شو کتلی، خو بیا مې زړه را لوی کړ. په غټو او رڼو مې ور وکتل. هغې چې سترګې راواړولې، ما وې ګنې زړه یې راڅخه وویست. څه بل شانې ښایست رب ورکړی و. په مرۍ کې مې لاړې وچې شوې. هغه هم را باندې پوه شوه. ما چې بیا ور وکتل، هغې زما په سترګو کې خپلې سترګې خښې کړې. زه شرمېدم. هغې د سترګو جنګ کې پاتې راغلم. یوه شېبه مونږ دواړه غلي پاتې شو. په زړه کې مې تېر شول، ما وې هسې نه چې در باندې پوه شي او شکایت درنه وکړي. هغې وویل بښنه غواړم چې له کاره دې ونه باسم. له خپلې پیالې غړپ پورته کړ. په شوبه کې هر المارۍ ته یو ځل ورکتل. بیا یې زما میز او ما ته په ځیر ځیر کاته. ما غوښتل چې دویمه پیاله چای ورته واچوم. ویلې بس دی سهار صاحب، ډېره ډېره مننه. اوس همدومره لږ څه پېژندګلوي مو سره وشوه. سبا ته به که وخت ولرې، په کوم ځای کې به سره واده کېږدو. غواړم پوره در سره وپېژنم. څنګه؟ ډېره ښه ده بیبي. سبا ته زه په 4 بجو درته لاندې د مطبعې مخې ته ولاړ یم. که دې غوښتل او وخت دې درلود، سره وبګورو. ویلې سمه ده، اوس به ستا په اجازت سره درنه رخصت شم. ما وې ښه ده، مهرباني وکړه. زه ورسره ان ته دروازې لاړم. مخ یې راستون کړ. ویل نور مه راځه، ډېر تشکر، دا مېلمه پالنې دی. ویې خندل. د مینې ډکه خندا یې وکړه. ما هم ورسره خوله جینګه کړه. خدای پاماني مې ورسره وکړه او لاړه. او بېرته چې راستون شوم، د سر ویښتان مې نیغ ودرېدل. دستي مې یوه ټونګه نسوار خولې ته واچول. په فکر کې ډوب لاړم. ما وې ښه، د کونډې زوی یو فقیر ملنګ کلیوال بغیر له دې ماموریته نور هیڅ هم نه لري. په کلي کې یو زوړ کور او زړه بوډۍ مور در پاتې ده. غریبي خو له وړکتوبه د هر چي له جرأته ایستلی و. د خوارې کونډې زویه، خپلې روټې ژویه. په منډه له میزه پورته شو او په دیوال پورې ځوړندې هندارې ته ودرېدم. په خپلو ویښتانو کې مې ګوتې ووهلې. څه تمه مې ځان ته پیدا شوه. زړه کې مې وویل سهاره له چا نه کم یې، خو په جیب کې دې قیران نه بوډېږي.
بیا مې څو ګامه په کوټه کې واخیستل، سیګریټ مې ولګاوه. هغه مې فکر ته راغله، نوم یې هوسۍ دی، د ادبیاتو پوهنځۍ محصله یم. دا د کافر لور څومره ښکلې ده، سرې نرۍ شونډې، سپین غاښونه، تورې اوږدې سترګې، دنګه ونه، صحرایي غاړه، تورې اوږدې زلفې. یا ربه چې څومره ښایست یې ورکړی دی. بیا مې سته کېناستم، له ځان سره مې ووې د چونچڼې زړه دې دی، دا څه کوې؟ غریب سړی او برګې سپی پردۍ جنۍ پسې دې زړه لاړ. ما به هره غرمه د ډوډۍ په سر له خپلو همکارانو سره ټوکې ټکالې کولې، خو په دې غرمه مې سپږه مړه وه. انډیوالانو راته وویل سهاره نن غلی ټوکې نه کوې، څنګه چورت یې؟ ما ځان ترېنه تېراوه. مازدیګر چې کور ته لاړم، د ډوډۍ تیاری او دیګ مې له لاسه نه کېده. بس همدا مې فکر کې را کوزېدل، هلکه سهاره دا جنۍ در سره څه لري؟ استخباراتو وظیفه ورکړې ده او که څنګه؟ نه کیدای شي خوار شي مینه در سره ولري. مینه نه بابا، زما غریبي او له هغې سره مینه. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو، د شپې داستان د خپرونې قهرمنو مینوالو، د هوسۍ ناول دا برخه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې او یوې بلې برخې مو په لویه لاس پرو، الله مو مل شه.